مخابراتو او ټکنالوژي د اهمیت په اړه باندې بشپړ معلومات وړاندې کړي. البته زموږ له پښتنو سره به یو برخه ځانګړې کوو. تاسو ګرانو محترم اورېدونکو ته تاسو هم کولی شئ چې په افغانستان کې د مخابراتو د اوسني حالت په اړه باندې هر ډول پوښتنه چې له ځان سره ولرئ له موږ سره یې طرحه کړئ او د خپرونې قدرمن او محترم مېلمه انجینر صاحب سادات تاسو ته ځواب وایي. سادات صاحب په خیر راغلی، ستړي مه شئ. محترم تاسو ته او د تلویزیون ملي افغانستان ټولو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تشکر. په پیل کې به پوښتنه به له دې ځای نه پیل کړو چې ځینې خلک وایي چې له دې سره سره چې ټکنالوژي ډېرې ښېګڼې او اسانتیا له ځان سره لري او اسانتیاوې د انسانانو دپاره رامنځته کړي دي، خو داسې اندېښنې له خلکو سره دي چې ګنې د دغې ټکنالوژۍ استعمال په روغتیایي حالت باندې منفي اغېزه کوي، لکه موبایل. لومړی به ستاسو نظر په دې ارتباط باندې واخلو، څه وایاست کېدای؟ بله صاحب، په دې موضوع کې ډېرې څېړنې شوي دي په انګلستان کې، فرانسه کې، په جاپان کې، حتی په امریکا کې یوه خاصه اداره ده دې لپاره چې هغې ته فیډرل کمیونیکیشن کمیشن ورته وایي FCC. نو دوی په دې ټولو څېړنو کې دا ښودلې ده چې موبایل ټلیفون د انسان لپاره هېڅ کوم ضرر نشي پیدا کولی. داسې یو ثبوت او شواهد په دې کې نشته. او بله موضوع دا ده چې دغه د موبایل ټلیفونونه او دغه خدمات چې دي د موبایل د صحت لپاره مشکل دا دوی سپیسیفیک ابزورپشن ریټ ورته وایي، چې یعنې سپیسیفیک ابزورپشن ریټ هغه شی دی چې یو سړی به زر ته موبایل استعمال کړي، یعنې د موبایل د استعمال په وخت کې د انسان په وجود کې دغه الکترومګنیټیک ریډیشن ویوز ورته وایي، دغه جذبېږي چې د دې لیول د 1.6 واټ پر کیلوګرام نه که زیات وي یا حتی که دومره چې زیات وي بیا نقص لري. نو اکثریت د دې چې موبایلونو د استعمال یا د انټرنیټ د استعمال څخه داسې کوم ثبوت نه دی پیدا شوی چې دا د نقص ولري او داسې موبایل او انټرنیټ د دغه لیول نه زیات ټرانسمیشن هم نه کوي چې دې لیول نه زیات پاور ریډیټ کړي. په دغه مسله کې مثلا د FCC چې ورته وایي دوی یو ویب سایټ هم لري چې هغه زه به دلته وښیم. دغه ویب سایټ د FCC دغه ویب سایټ کې سړی کولی شي چې خپل ټلیفون وګوري چې دغه ټلیفون آیا د صحت لپاره سټنډرډ د دې برابر دی او که نه دی. تر اوسه پورې داسې څوک کومه مرجع نشته چې هغه ووایي چې دا صحت لپاره مشکل ولري، کاملا صحت لپاره دغه کې مشکل نشته. حتی دا چې د لمر د وړانګو نه سړی ډېر مشکل پیدا کولی شي د صحت لپاره، نور نه خو د موبایل نه نشي کېدای. لکه اوس دغه ځای کې دغه ویب سایټ چې دی مثلا fcc.gov/cgb او بیا /SAR، دغه دلته هر سړی کولی شي خپل موبایل پکې پیدا کړي او د موبایل هغه خپل مشخصات پیدا کړي، پکې وګوري چې د خپل د دې موبایل آیا دغه د SAR چې ورته وایي دغه لیول زیات دی او کم دی. نو بیا لکه اوس د نوکیا موبایل مثلا دلته ما پیدا کړی نوکیا 95 چې د دې 0.850 واټ پر کیلوګرام ده. ځینې خلک به وایي چې موبایل یو بل ته کله ناکله ځینې توصیه کوي، لارښوونه کوي چې موبایل د سر په جیب کې مه کړه چې دلته بیا د زړه تکلیف پیدا کېږي. دا دا ټول خلک په جیبونو کې موبایل ګرځوي، دلته هم په نورو ځایونو کې هم داسې مشکل نه لري چې بهتره دا ده چې سړی په ډېرو جیبونو کې کېږدي، خو که څوک ډېر زیات ورته دغه لري، خو اصلا دا څېړنې او تحقیقات په کلونو روان دي، دا کوم مشکل نه دی پیدا شوی. او بیا نن سبا تقریبا د 5 میلیونه زیات خلک موبایل ټلیفونونه لري، یعنې د اروپایان د ټولو نه مخکې د صحت لپاره او امریکایان ټول نه مخکې د صحت لپاره هغوی کانسرن وي، هغوی دا موبایلونه استعمالوي او په دې موضوع کې کومه ستونزه تر اوسه پورې نه ده پیدا شوې. داسې یو کس ته تکلیف نه دی پیدا شوی چې ثبوت شوي وي چې دا د موبایل د وجې ورته تکلیف پیدا شوی. ډېرې احصایې له مخې چې اخیستل شوې ده یوازې د لندن په ښار کې تقریبا د 100,000 نه زیاته د موبایل انټرنټ ته موجود دي. دلته په افغانستان کې خاصتا په کابل کې تېر کال داسې اندېښنې وو، داسې تبلیغات پیل شول چې ګنې دغه انټرنټونه چې د بعضې خلکو په کورونو باندې دي یا په بعضې ساحو کې په ګڼ مېشتو سیمو کې نصب شوي دي، د دغو هغه فریکونسي چې تولیدوي دا د انسانانو په اعصابو باندې خاصتا منفي اغېزه کوي. دا خبره ته کوم هدف لري؟ دا خو لکه
لکه څنګه چې ما وویل دا د سپیسیفیک ابزورپشن ریټ ورته وایي چې دا د 2 واټ پر کیلوګرام نه دا که زیات وي بعضې ځایونو کې دغه څوک چې موبایل استعمالوي نو د هر یو الکترونیکي اسباب آلات دا یو رقم الکترومګنیټیک ویو لري نو دغه ویوز که چېرته لیولې زیات وي لکه د مایکروویو اوون چې شو دا هم الکترومګنیټیک ویوز دي که چېرته دا لیولې زیات وي 2 واټ پر کیلوګرام یعنې 1 کیلوګرام حجم د یو رګه چې وي وزن د 1 کیلوګرام د انسان د وجود او دې ته یو واټ د 2 واټو نه زیات ورسېږي دا ویوز ریډیشن نو دا بیا نقص لري نو تر اوسه پورې د دوی دپاره هغلته په خارج کې حتی د انسانانو د انسان په رقم باندې په اصطلاح بوټ په شکل باندې انسانان نه جوړ کړي هغوی کې حتی مغز دپاره یې خاص اوبه اچولي دي ونه ډکړي بیا ټسټونه پکې کوي نو هغوی دا نه دي ثبوت کړي چې ولا دا هیټ دا حرارت د دومره ورسېږي چې هلته حجرو دپاره نقصان ورسوي یعنې نقص تر اوسه پورې نه دی رسولی خو بیا هم باید شرکتونه دې هم وخت نه وخت خپل چک وکړي چې د 2 وولټ نه زیات نه وي سادات صاحب له دې سره چې په افغانستان کې د خاصتا د مخابراتو په برخه کې هغه لاسته راوړنې چې موجودې دي خلک ورباندې قناعت لري تر ډېره حده پورې ځکه چې د مخابراتو او معلوماتي تکنالوژۍ وزارت په دې توانېدلی دی چې تقریبا د افغانستان ډېره زیاته برخه تر مخابراتي پوښښ لاندې راوځي او تر اوسه پورې 15 شرکتونه په افغانستان کې د موبایل شرکتونه فعالیت لري چې 4 خصوصي یو شرکت هم دولتي دی اما که چیرې د پخوا په پرتله باندې د پرتله یې کوو د نرخونو په حساب باندې دا سمه ده چې ډېر زیات کمښت په نرخونو کې راغلی دی نرخونه ډېر راټیټ شوي دي مثلا په لومړي پیل کې چې کله موبایلونو توزیع شروع سوله په افغانستان کې یو موبایل تقریبا د $300 په شاوخوا کې خرڅېده هغه بیه بیخي زیاته اوس راولګېدله اما د دغه آزاد بازار د رقابت په پایله کې خلک دې ته منتظر دي چې دا اوسني نرخونه هم لا هم جګ دي تاسو په دې ژبه باندې څه وایي چې په راتلونکي کې به د نرخونو ټیټوالی امکان وي بله صاحب په دې موضوع کې افغانستان لږ استثنا دی هغه په دې حساب سره چې لکه تاسو مو وویل ټلیفون د موبایل د سیم کارت قیمتونه حتی مخکې $300 اوس $1 ته هم $1 هم ښکته ورسېدلی خو د مکالمې قیمتونه تر اوسه پورې زیات دي د دې علت دا دی چې په افغانستان کې موږ برق نه لرو اکثره ځایونو کې دا د بي ټي ایس سایټونه چې دلته د جنریټرونو استفاده کوي اپریټران نو هر جنریټر په سلګونو او زرګونو لیټره تیل مصرفوي دا اضافه مصرف دی په اپریټرانو باندې کېږي دلته سیکیورټي موضوع هم مضر او بل دلته د سیکیورټي موضوع د هر سایټ دپاره په نورو ځایونو کې ګارد نه لري دلته 2-3 ګاردان وي چې دا هم اپریټرانو ته مصرف باندې ډال کېږي بل دا چې په نورو ځایونو کې د فایبر نوري په ذریعه کمیونیکیشن کېږي دلته د سیټلایټ په ذریعه ارتباطات دي چې دغه سیټلایټ هم د مصارف دي چې اضافه کېږي د اپریټرانو ته او څلورمه مسله دا ده چې په نورو ځایونو کې خپله متخصصین لري د نورو ځایونو قیمت د پوکېدلو ماشین متخصصین نه راوړي دلته هر یو اپریټر مجبور دی چې خپل نیټورک لپاره بهر نه متخصصین راوړي او هغوی ماشینونه او د رهایشګاه ځایونه او دا ډېر مصارف ته اضافه نو دغه د اوپیکس ورته وایي په انګلیسي کې دې ته اوپیکس وایي اپریشن کاسټ نو دغه د مراقبت او حفظ مراقبت مصارف چې دي دا زیات دي نو د خطر باندې قیمتونه تر یو حده پورې اپریټران کوشش کوي چې کم کې زیات اندازه موږ هم دې ته انتظار وي چې نور هم کم شي خو دغه مصارفونه دي چې اپریټران نشي کولی تر زیاته حده پورې کم کړي یعنې امیدواري شته چې په راتلونکي کې دا لپاره ډېره لویه ځکه چې چېرته د سیمې هېوادونو خاصتا د ګاونډي هېوادونو سره د افغانستان د نرخونو پرتله وکړو د افغانستان نرخونو نسبت تر هغه ځای جګ دي یعنې داسې امید او تمه شته چې په راتلونکي کې به موږ د ګاونډي هېوادونو نرخ او نواد لاړ شي تر هغوی هم شاید چې داسې امید به وي بله په همدغه موجوده وخت کې دا د فایبر نوري پروژه چې یو ډېره حیاتي پروژه ده وزارت مخابرات افغانستان دا مخکې لري نو دغه پروژې په راتلو سره اوس چې دا د سټلایټ لکه مخکې چې ما د اروپا سټلایټ مصارف لري نو چې د فایبر د لارې کمیونیکیشن دا خپل هم قیمتونه یو اندازه کموي کیفیت کې هم ښه والی راځي قیمتونه هم کمیږي بیا وروسته راځو یو ځنډ نه وروسته البته یوې سندرې له خپرېدو وروسته بیا راځو
فایبر ته د لوري فایبر ښېګڼو ته تر کومه حده پورې دا پروژه په افغانستان کې تطبیق شوې ده په نرخونو باندې به تر کومه حده پورې اغېزه ولري دا پوښتنې دي چې له سندرې نه وروسته تاسو سره مطرح ګرانو محترمو لیدونکو اوس هم ستاسو پام راګرځوو یوې سندرې ته